السلام علیکم خوږو قدرمنو لیدونکو کوچنی اختر تاسو ټولو مبارک شي رب مو تعال منول شوې روژې کړي زکاتونه عبادتونه په خپل دربار قبول و منظور وګرځوه په دې هیله چې د خوښیو ډک اختر مو پیل کړی اوسي ستاسو څخه کوچنۍ هیله لرم که چېرته عملي کړئ رب مو تعال به څخه راضي شي په ژوند کې به مو خوښي او سکون راشي هغه دا که چېرته په دغه زړه کې د خپل د کور د غړو لپاره د خپلو ملګرو دوستانو لپاره کینه لرئ نفرت لرئ دښمني لرئ هغه له زړه څخه وباسئ هغه دا نه یوازې چې هغوی متضرر کوي هغوی نارامه کوي ستاسو خپل روح سره نارامه اوسي که چېرته د دغې نفرت په ځای دغې دښمنۍ په ځای دغې کینې په ځای تاسو د مینې ورورولۍ او سولې ته ځای ورکړئ رب مو تعال درڅخه راضي کېږي نور ته بښنه وکړئ نور ته مینه ورکړئ په دې سره مو اړیکې غښتلې کېږي رب مو تعال خوشحاله کېږي او تاسو په ژوند کې خوښي او سکون راځي باور وکړئ ډېری حتی په دې نه ارزي چې تاسو په دې زړه کې ورته نفرت وساتئ ډېری حتی په دې نه ارزي تاسو ورسره کینه وکړئ حسد وکړئ نو ټول وبخئ د رب متعال د رضا په خاطر یې وبخئ د خپلې خوشحالۍ او د خپل سکون لپاره یې وبخئ بیا هم وایم چې کوچنی اختر د ټولو مبارک شي هسک او سرلوړي اوسئ